अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفر شاه کاکا خیل یم په څنګ کې را سره درویش صاحب ولاړ دی نو کوشش به کوو چې نن ویډیو کې د دې نه ستاسو دپاره څه ریکارډ کړو. درویش صاحب زموږ د مینوالو سره به څه شریک کول غواړئ؟ ټولو نه اول هو ټولو کتونکو ته زما ډېر ډېر سلامونه او والدینو ته خاص کر زما دغه پیغام دی چې کوشش کوئ په خپلو بچو باندې دینی تعلیمو کې، ځکه پاکستان کې که شپاړسم هم پاس کړي نو هغه نوکري نه میلاویږي، نوکریانې ټولې په پیسو خرڅېږي. بله خبره دا چې دینی تعلیم سره سره هغه تاسو هنر زده کړئ، چې هنر زده کړئ نو زه دومره به وي چې هغه ستاسو هغه ژوند به پې تېرېږي. تعلیم صرف دومره پکار دی چې په 10مه پورې ووایئ، بقایه چې تاسو صرف لیک نه پړ نه کولی شئ. نور پاکستان کې 14 پاس هغه اکثر بیروزګاره ګرځي، ټاټکې چلی. نو کوشش کوئ چې دینی تعلیم ته توجه ورکړئ او په اخره کې زما چې کوم زلمي دي هغوی ته دا پیغام چې کوشش کوئ په بس خپل ټایم مه ضایع کوئ. د دې مینې محبت د دې کیسو نه که لاړ شئ. دور د پیسې دی، که تاسو په خپه باندې ګوډ یې شل یې نو خو چې پیسه در سره وي نو کامیاب به یې، هر څوک به مو قدر کوي. او بس تاسو ډېره مننه چې موږ ته مو ټایم راکړو، ډېره مهرباني. کتونکو تاسو د درویش صاحب خبرې واورېدې، امید لرم چې تاسو به زموږ د نن ویډیو خوښه شوې وي. په دې سره موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.